مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول زرخویشه مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته او جنرال صاحب ټول ته درانده سلامونه او نیکی هیلې. موضوع هم ډیره ښه موضوع راخیستې ده. د جمهوریتیانو هغه بوډاګان چې د امریکایانو په زور باندې راغلي دي او د افغانستان په ملت باندې مسلط شوي دي چې دوی په هلمند باندې کوم بمباري او کوم ظلم یې وکړ. زه خو دا وایم چې هغه علیپور چې د 23 میلیونو تیاره راوغورځوله او ولسوالۍ ته ور واچوه تخریب یې کړله او دا هغه بې غیرته چارواکو چې هیڅ کار هم پرې ونه شوی کړی ځکه چې د علیپور خلک په پارلمان کې ناست دي چې ویې تکتا وبځه کې یو میاشتې وساته بیرته یې راوسته جلیس کې خوشې کړه بیا هغو خلکو ته کالي غوړي وریجې ور وړلې چې دا خلکیو سره ظلم شوی ده چې په هلمند کې چې هغه کباړ هغه وسپنې چې عوام خلک ورته راغلي وو چې یا یې وړل یا نه وړل چې دوی له پاس نه تیارونه یې بمونه پرې ورخطا کړل چې دوی ویل چې ولسوالۍ یې چور کوله. زه خو وایم هو بې غیرته او حرامیانو تاسې شرم نه لرئ که تاسو کې غیرت وای که تاسې کې عزت وای تاسې به هغه علیپور راغونډه کړی وه تاسې به فریاب کې والي ټاکلی و هغه والي بیرته ته راوشاړه خو تاسې هغه بې ناموسه خلک یاست چې زه وایم له تاسې نه په دنیا کې بې غیرته خلک نشته. تاسې په ښځو په خپلو ښځو معاملې کوئ تاسې په خپلو لورو معاملې کوئ. زه وایم د افغانستان ملت اوس هم ویده پاتې ده وایي چې موږ وژل کیږو یا نن وژل کیږي یا سبا وژل کیږي خو راجیک صاحب خپل حق هم وغواړي هغه پیتپزي چې یو دانه کې ووژل سي ټول قوم غا جوړه کړي فلسطین جوړ کړي افغانستان کې چې موږ سره ظلم کیږي موږ وژل کیږو. پښتون بیچاره چې وژل کیږي که د اوس مردګاو په پارلمان کې ناسته هم بې غیرته دله مردګاو په خپلو په چوکیو ډارېږي په خپلو پیسو ډارېږي ستاسې خېټې خو به زتي ډکي بس کې زتي دا ظلم بس کې د ملت سره دونه ظلم مه کوئ ډېر ظلم هم وکړه. دا 20 کاله چې ستاسې کومې کړنې کړي دي په خدای پر رسول چې مځکه د تاسې نه شرمېږي تاسې بې غیرتو لواتتګرو نه تاسې هغه کړنې وکړې چې ټول ملت په تاسې شرمېږي هغه بوډاګیان چې تاسې ته راغلي ول هغه بې غیرته شین سترګې هغه هم د تاسې له کړنو نه شرمېږي ځکه له تاسې نه بېزاره دي چې تاسې بیا ناست یاستې په اروپا کې سکشویانو بې غیرتو حرامیانو سوسیال خورو چې ناست یاستې سوسیال ته او خبرې د افغانستان په ملت کوئ او دلګان د اوسان چې کینی بیا وایي ویې ولې دا ماشومان یې مړه کوي دا د دوی ماشومان دي. زه وایم مور دې بوره سه لار دې در بدره سه پروردګار دې په تاسې دې د لوط عذاب راولي چې تاسې کې بیخي رحم نشته. کوم وژنې کوم جماعتونو کې چې تاسې کوم کارونه کوئ زه وایم چې هغه په پارلمان کې هغه ناست مشران چې په پښتو وایي چې موږ پښتانه یاستو موږ تاریخ لرو ستا په هغه تاریخ کې امتیاز یې وکړمه تاریخ خو تا بیخي له مځکې لاندې واچوه که تاسې په تاریخ پوهېدلی خو تاسې تاریخ ویلی نه ده تاسې تعلیم نه لرئ تاسې هغه خلقې یاستئ چې په امریکا او په کاناډا او په لندن او په اروپا کې سپي مینځل کاسې مینځلې رایه ورسته په چوکۍ مسلطه کړې چې خپل ملت کوبیده کوي او ویې وژنې چې خپلې چوکۍ له لاسه ورنه کړې. په دې جمهوریت کې چې هغه ډله د اوس مردګاو چې کار کوي هغه ښځه هم طلاقه ده هغه حرامي ده هغه لوده ده چې څوک دې جمهوریت ته خدمت کوي کار کوي هغه محشر دې پر فرعونیانو سره راجګي چې تاسې کې هیڅ رحم نشته تاسې کې هیڅ مسلماني نشته. څوک چې وایي دا مسلمان دي هغوی دې په خپل ایمان وډه آیا مسلماني داسې آیا اسلام داسې آیا پښتونوالي داسې افغانیت داسې چې عام خلکو باندې بمونه خطا کوه عام خلک وژنه چې بیا وایي چې دا ولسوالۍ چور کوله ستاسې چې د 23 میلیونو تیاره یې وویشتله هغه سرې سترګې ګرځي په فریاب کې چې خلک له وسلو سره راووتل هغو باندې هېڅ سره قیطه د مرګ قیطه چیرې وه هغه دلګان چیرې ول چې دوی بمبار پرې کړی وای خو بیچاره پښتون چې غږ جکي ویولی یې ویې وژنه مړې که څوک به یې وګټي څوک به یې غږ پوښتنه وکړي خو موږ که مشران هم دلګان د اوسانو رغوله د بل ملک پاسپورټونه لري که وشوه که ونه شوه خپلو پیسو ته امید لري چې پیسې هم قطع نه شي
واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. پروردگار الهی عذاب په تاسې راولي چې موږ ځکه بېغمه شو او الهي عز وجل کوم یو اسلامي او سپېڅلی نظام زموږ په وطن کې قایم کړه چې هغه سک شویان هغه حرامیان واورئ که یې په خلاصو غوږو واورئ په خدای دې قسم وي تاسې ټول